راشه باجوړ ته کمیس تور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه. او ځینې بیا د باجوړ پر ځای د پېښور نوم یادوي. دا شعر د کومې پیښې په اساس ویل شوی په دې ویډیو کې تاسو ته د دې په هکله معلومات درکوو، خو د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. دا شعر په 1950 کال کې سرور خټک صاحب ویلی. خټک صاحب وایي د خپل تره زوی میا امان ملک نور سره باجوړ ته په چکر تللی وم. هلته کمر سر نومې ځای ته لاړو. موږ سره زما د تره زوی دوست هم و، هغه به ورته کاکا ویلې. زیاتوي کاکا د کونړ طرف ته اشاره وکړه. ویې ویل هغه پورې سیمه د افغانستان د کونړ ولایت ده. مخکې باجوړ او کونړ یو و. هغه وویل چې ماته مې نیکي یوه کیسه کړې چې دلته 3.5 کاله مخکې په پورې غاړه کې یوه چینه وه چې د تورې تبۍ په نوم یادېده او هغې نه چاپېره ګلونه وو. کله به چې جونې د اوبو وړلو لپاره راتلې نو له چینې به یې منګي ډک کړه او بیا به په توره تبۍ کېناستې. د خپل ژوند ستړې کیسې به یې سره کولې. په دې کلي کې د فرحت په نوم یوه جلۍ اوسېده. فرحت منګی په لاس کې د چینې په طرف روانه وه. یو زلمی مخې ته ورغی. پخوا داسې وخت و چې بازار ته تګ راتګ کم و، نو په هر کلي کې به یو سړی معلوم و چې بازار ته به یې زیات تګ کاوه او د کلي خلکو به د ورځني ژوند اسباب له هغه څخه راغوښتل. کلیوال ژوند و، دومره سطر او پرده نه وه ځکه چې ټول د یو بل سره په خپلوۍ تړلي وو. دې زلمي څخه فرحت پوښتنه وکړه، وروره ته چیرته ځې؟ زما په خیال بازار ته روان یې. هغه ویل هو بازار ته روان یم. فرحت ورته وویل ما اوس منګی راخیستی، د تورې تبۍ چینې ته ځمه، په جیب کې را سره پیسې نشته. ته داسې وکړه چې ښار نه ماته د تور کمیس رخت راوړه، چې را دې وړ زما مور ته به یې ورکړې نو هغه به پیسې درکړي. دا چې بد او شري خلک په هر دور او په هره ټولنه کې وي، په دې وخت کې د کلي یو شري شخص هغه ولیده نو د فرحت ورور ته ورغی او کیسه یې په بل ډول ورته بیان کړه. ورته یې وویل چې ستا خور له پلاني زلمي څخه کمیس وغوښت. د فرحت ورور ډېر غوسه شو. زلمی و، پیغور هم ورته شوی و، نو بغیر د کوم فکر او سوچ یې توره راواخیسته. د تورې تبۍ چینې په طرف روان شه. فرحت په چینه کې منګی ډک کړی و او د خپلو همزولو سره په توره تبۍ ناسته وه. ورور یې ورغی په توره یې ووهله. د چینې توره تبۍ د فرحت په سرو وینو رنګ شوه. کلي کې د قیامت ماحول جوړ شو. فرحت شهیده شوه چې وروسته همدې تبۍ ته د فرحت تبۍ نوم ورکړل شو. ویل کېږي چې د تبۍ تر څنګ سره ګلان تور شو چې تر ډېر وخته هلته د سرو ګلانو په ځای تور ګلان شنه کېدل. د شعر لیکوال خټک صاحب وایي چې د دې کیسې په اورېدو ډېر خواشینی شوم، نو همدا کیسه مې د شعر په بڼه وویله. فرحت په تبۍ تور د باجوړ ګلونه، لاړ شه باجوړ ته کمیس تور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه 3-4 ماته راوړه. جونه فرحت چینې ته نه ځي. فرحت په تبۍ تور د باجوړ ګلونه، چې واپسې تر کټ کې مړې کور ته راځي نه کمیس تور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه 3-4 ماته راوړه. دوستانو تاسو دا کیسه او شعر د خټک صاحب په کتاب کې چې فرحت په تبۍ تور د باجوړ ګلونه نومیږي لوستلی شئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.